السلام علیکم ملګرو، په دې امید چې روغ جوړ یې او چینل مو هم سره سبسکرایب کړئ. ملګرو، لکه څنګه چې تاسو ګورئ په دې ویډیو کې موږ ډاکټر لیست باندې کار کوو چې هغه د یو منیجر دپاره ډاکټر لیست جوړول د ټولو ایریاګانو نه. په تېره ویډیو کې موږ کار کړی د ویزیټر دپاره ډاکټر لیست جوړول، خو په دې ویډیو کې موږ راځو یو منیجر دپاره ډاکټر لیست جوړول دي. که دې کې تاسو وګورئ سپیشلیسټي ډېره زیاتې دي. سپیشلیسټي خو اکثر ډېر زیات کیدای شي ځکه چې په پیټ کې انټرنل راځي، سرجن راځي، اورتوپیډک ډېر راتلی شي. خو که تاسو وګورئ ډاکټران ما سره ډېر زیات دي او که زه وغواړم چې په دې کې نور ډاکټران زیات کړم، تاسو ولته وکتل چې 1004 اتیا، خو که دې کې زه زیات کړم په هماغه اندازه به زیاتوالی راځي، 1522 ډاکټران شو اوس. او د هر یو سپیشلیسټي مطابق چې کم دي په خپله ورسره اډ کېږي، جمع کېږي ورسره. که تاسو وغواړئ زه اوس نور زیات کړم، نو تاسو وګورئ چې دا 1908 اتیا سره پاسه شو، نو د هر یو سپیشلیسټي مطابق هغوی سره جمع شوي دي. د دې ضرورت اوس تاسو ته نشته، تاسو یې جمع کوئ. راځئ موږ یو ډاکټر لیست باندې کار کوو. اناریچ ډاکټر لیست ما سره ډاکټر لیست دی چې هغه د 4 ایریاګانو نه دی او هغه بیخي منظم نه دی. نو دا به اوس موږ منظم کوو. پوره طریقه ده، یو بل شیټ واخلئ، ډبل کلیک پرې وکړئ، اوس نوم ورکړئ آل ایریاز او راشئ اول ایریا ته. د هیډینګ نه راونیسئ. فارمیټ خو به تاسو ورکړئ چې اول ډاکټر نیم دی، هغه شی دی، دا ټول به تاسو ورکړئ. کنټرول سی کوئ او دلته راشئ کنټرول وی کوئ، پیسټ او کاپي. ایریا 2 ته راشئ، څومره ډاکټران چې ټول سلیکټ کړئ، کنټرول سی کوئ او بیا راشئ آل ایریا چې کوم تاسو شیټ جوړ کړی دی په هغې کې دا ټول کنټرول وی کوئ چې پیسټ شي. ایریا 3 ته راشئ، څومره ډاکټران چې دي ټول مکمل سلیکټ کړئ، کنټرول سی کوئ او راشئ آل ایریا ته، په دې کې کنټرول وی کوئ چې مطلب پیسټ شي. شارټکټ ښه دی چې کار اسانېږي. ایریا 4 ته هم راشئ، ټول سلیکټ کړئ، کنټرول سی کوئ او دلته راشئ کنټرول وی. نو د ټولو ایریاګانو چې کوم موږ سره ډاکټران وو هغه ټول راغلي دي. اوس راشئ د دې لږ فارمیټینګ برابر کړئ چې دا لږ ښه ښکاره شي. کالم ویټ یې لږ برابر کړئ چې هر یو نوم پکې مکمل راشي. راشئ دې ته یو څو نور انزرټ کړئ، دا ټول سلیکټ کړئ. ډاکټر لیست ډېر زیات دی، 1000 نه زیات ډاکټران دي پکې. دې ته فنټ سټایل لږ ورکړئ، ایریل ورکړئ. ایریل چې دی ځای هماغومره نیسي خو ښکاري غټ. دلته وګورئ تاسو کله چې د دې موس رنګ بدل شي، دا سټایل د جمع ته ورته شي، ډبل کلیک پرې وکړئ، څومره ترتیب سره خپل نمبر ورکړئ. دا چې دا مارجن سنټر کې نوم ورکړئ، آل ایریا ډاکټر لیست ورکړئ، سنټر ته کوئ او فنټ یې لږ زیات کړئ. دې ته هم ایریل ورکړئ، فنټ سټایل یې. که تاسو غواړئ کومه کمپنۍ لوګو غواړئ هغه هم د هر یو کمپنۍ لوګو چې غواړئ تاسو ورکولی شئ، که نه ورکوئ مشکل نشته، خو که لوګو ورکړئ ښه به راشي. زه به هایکي ورکوم، تاسو هر یو ورکولی شئ. کله چې سټایلینګ ورکوئ د لوګو مطابق سټایل ورکوئ، ډېر ښه ښکاري. فن سټایل یې سپین شو او دا نور شیډ یې د لوګو مطابق دا به ډېر ښه راشي. ښه بل شیټ واخلئ، تاسو ډبل کلیک پرې وکړئ او دلته ولیکئ تاسو ریپورټ. ریپورټ کې به موږ څه کوو چې د دې مکمل معلومات چې به دلته راځي، تاسو سیریل نمبر ورکړئ، سپیشلیسټي ورکړئ، نمبر اف ډاکټرس ورکړئ، ریمارکس ورکړئ. او ټول نه مهمه خبر دا ده سپیشلیسټي کې، مطلب سپیشلیسټي به تاسو هغه ورکوئ چې کومه تاسو سره وي یا تاسو غواړئ. سپیشلیسټي کې به تاسو یو خیال ساتئ که کوم ځای کې ولیکل ای ان ټي، نو ټولو کې به ای ان ټي لیکئ. بیا داسې مه لیکئ چې ځینې وخت کې ولیکئ ای ان ټي سپیشلیسټ او داسې ټولو کې به یو ورکړئ. ښه راشئ اوس یې فارموله ورکړئ، کاونټ اف فارموله بار کې کلیک وکړئ او کومه سپیشلیسټي دا اس پی ای سی کالم شوی دا ټول مکمل سلیکټ کړئ چې ټول ډاکټران پکې راشي. د هغې نه بعد بیا کلیک وکړئ، کاما ورکړئ، ډبل کوټیشن ورکړئ او سی ای آر ډي مطلب کارډیو ډاکټران موږ غواړو. که تاسو ټول اوس لاندې راولئ سلیکټ کړئ، 4 به ښئ. 4 به ولې ښئ؟ ځکه چې دې ټولو کې کارډیو ګوري. که تاسو ورکړئ ډي آر ایم ورکړئ نو ډرمټالوجست به راواخلي، که ای ان ټي ورکړئ نو اوس ای ان ټي ډاکټران راخلي. که تاسو دا ټول داسې کړئ خو به وخت ډېر زیات لګي. کېدای شي تاسو سره سپیشلیسټي ډېره زیاته وي، اوس خو دا 14 یا 14 وي، تاسو سره 14 نو ټول ډیلیټ کړئ. راشئ اسانه طریقې دا کم دا کالم چې دی سپیشلیسټي لپاره دا ټول سلیکټ کړئ. که د لاندې نه سلیکټ کړئ که د پاس نه مشکل نشته. او دې کې ورکړئ اس پی ای سی، د همدې کالم نوم، که هر نوم ورکړئ خو دې کالم نوم صحیح شو.
راشئ اوس فارموله ورکوئ کاونټ اف رینج یې غواړئ رینج یې هماغه اس پی ای سی ولیکئ انټر سیسټم درکوئ کومه ویلیو غواړئ چې پیدا کړئ زه ورته یم په دې سیل کې چې کومه ویلیو ده اوس پکې کارډیو ده انټر یې کوئ دا دی څلور یې وښودی په هماغه فارموله کې مو په دې کې مو ټول راکش کړئ لاندې او دلته ولیکئ الټ از ایکول ټو چې ټول جمع کړي تاسو وګورئ څومره اسانه طریقه باندې اوس موږ پیدا کړو اوس ضرورت نشته چې موږ دلته راځو دې سیل نه هغې سیل ته ځو رینج سلیکټ کوو او بیا دلته راځو ډېر اوس هر څه ډاینامیک شو مخکې سټیټیک و اوس ډاینامیک شو تاسو وګورئ په دې سیل کې کومه چا ویلیو پیدا کړي ګوره د همغې مطابق سیل چې کوم دی د هغې ویلیو پیدا کړي ام بی بي ایس پیدا کړي چې هر یو وي اوس ډېر په اسانه کېږي راشئ ټول سلیکټ کړئ او یو فارمیټ ورکړئ چې ټیبل فارمیټ کې ډېر ښه ښکاره شي نور فارمیټینګ هم تاسو ورکولی شئ دلته دا سلیکټ کړئ چې لږ بولډ شي دا نور هم ښه ښکاره شي ټول سلیکټ کړئ دلته مارج اینډ سنټر یې کړئ او یو نوم ورکړئ ریپورټ اف آل کابل ټیم چې څه تاسو ورکوئ هغه ورکولی شئ فنټ یې ایریل ورکړئ بولډ یې هم کړئ تاسو ګورئ که دلته تاسو ډاکټران کموئ یا زیاتئ ایریا ده کېدای شي کوم وخت پکې 100 ډاکټر زیات شي یا کم شي 50 هرڅه شي نو هغې مطابق تاسو به ضرورت نشته چې اوس تاسو وشمارئ چې څومره ډاکټران یې لیسټینګ تاسو سره په خپله شوی رپورټ په خپله جنریټ کېږي تاسو وګورئ ډاکټران د هر یو سپیشلیسټي مطابق تاسو سره شته دی ضرورت نشته چې تاسو بیا به شمارئ او یوه خبره که چېرې په دې تاسو آل ایریا کې او د دې ریپورټینګ ټوټل کې کوم فرق راځي نو تاسو پوه شئ چې هلته تاسو خامخا د سپیسیسټي کې کوم فرق راوستلی دی دلته هم ان ټي ورکړی دی او هلته هم ای ان ټي ورکړی دی داسې فرق به وي پکې نور هېڅ فرق په دې کې نشي راتلی په دې امید چې دا ویډیو مو خوښه شوي او که چېرې رښتیا مو خوښه شوي نو ویډیو د سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو خپل ملګرو سره شریک کړئ تر بیا چې د یو نوي ویډیو سره بیا حاضرېږو تر هغې پورې مې په لوی الله سپارم د الله په امان